سرچینې وایي د ولسمشریزو ټاکنو پایلې نن اعلانیږي. دا چې د نن ورځې په کومه برخه کې به دغه نتایج اعلان سي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینو سرچینو ویلي دي چې نن د پنجشنبې په ورځ به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به یوه ورځ یا دوه ورځو یعنې سې شنبې یا چهارشنبو کې اعلان شي، خو ویل کیږي چې د ټاکنو کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ او د کمیشنرانو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته هم هغوی خپلې پریکړې ته ونه رسېدل او د لومړنیو پایلو اعلان یو ځل بیا له ځنډ سره مخ شو. پرون د شپې تر ناوخته پورې خلک د ټاکنو کمیسیون اعلان ته په تمه وو، خو چې ډیر احتمال و د شپې ناوخته ټاکنو کمیسیون پایلې اعلان کړي، خو بیا هم هغسې ونه نشول او نه توانېدل چې خلکو ته د رایې پایلې وړاندې کړي. اوس تازه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یوې سرچینې ویلي دي چې نن به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د ورځې په جریان کې اعلان شي. ویل کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاتې 7 ولایتونو رایې نه دي شمیرلې او له هغه پرته رایې اعلانوي، ځکه په 7 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د کمیسیون د کار مخه نیولې ده. داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې ولسمشر غني 53 سلنه رایه ترلاسه کړې دي او په لومړي پړاو کې به هغه ګټونکي اعلان او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به بیا د افغانستان ولسمشر وټاکل شي. بل لوري ته د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله پرون یو ځل بیا اخطار ورکړی دی چې که د دوی د غوښتنو او پوښتنو ځواب د ټاکنو کمیسیون ورنه کړي او پایله اعلان کړي، نو دوی به خپلې دغه پایلې ونه مني. همداراز تر دې مخکې د دغه یو ټیم یو غړي ویلي و چې تر څو پورې د ټولو ولایتونو رایې ونه شمیرل شي، نو د ټاکنو کمیسیون حق نه لري چې رایې اعلان کړي، او که اعلان کړي نو هغه به هم غیر قانوني کار وي. خو همدغه ډله بیا د ټاکنو کمیسیون دې ته نه پرېږدي چې په 7 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه خبر څخه خبردار او آګاه اوسي. ډېره مننه.